ملاریا یوه داسې ناجوړي ده چې د ګرمۍ په موسم کې یعنی هغه هیوادونو کې رامنځته کیږي چې ګرم وي. دا ناروغي د یو قسم غوماشي چې انوفیلس په نوم یادیږي رامنځته کیږي. د دې غوماشي په ناړو کې یو رقم پرازیت دی چې پلازموډیم نومیږي او دغه پلازموډیم په انسانانو کې د ملاریا ناروغي رامنځته کوي. د ملاریا ناروغي د یوې ښځینه غوماشي چې انوفیلس په نوم پیژندل کیږي د دې په زبېښلو سره انسان ته ورتېرېږي. کله چې یوه ښځینه غوماشه یو انسان وچیچي نو د دې غوماشو په ناړو کې چې پرازیت پلازموډیم دی د انسان و بدن ته ورننوځي. دا پلازموډیم ځي وینې ته او هلته د وینې په حجراتو کې ځانونه ډیروي او له هغه ځایه بیا بیرته وینې ته راځي. په وینه کې د وینو پر سر حجراتو باندې برید کوي او همدلته اوسیږي او د دې حجراتو سره رنګ چې هیموګلوبین یادیږي خوراکي وي او دغسې له وینې زهري مواد جوړیږي چې تبې رامنځته کوي. ملاریا یوه پرازیتي انتاني ناروغي ده چې د نړۍ په تودو او نیمه تودو سیمو کې ډیره ده. په نړیواله کچه هر کال نږدې له 300 څخه تر 500 میلیونو انسانان په ملاریا اخته کیږي چې نږدې له 3 څخه تر 5 میلیونو انسانان د ملاریا د ناروغۍ له امله مړه کیږي چې د دغو څخه 1 میلیون یې کوچنیان دي چې عمر یې تر 50 کلونو لږ دی. د دغې ناروغۍ له امله لویه برخه ښکاره سوي خلک د افریقا په لویه وچه کې ماشومان او نوي ځوانان دي. د دې ناروغۍ علت د پروټوزون یو ډول پرازیت دی چې د پلازموډیم په نامه یادیږي. د دغې ناروغۍ تر ټولو خطرناکه ډول د پلازموډیم فالسپارم او پلازموډیم وایویکس له کبله پیښه شوې ملاریا ده. خو د دغه پرازیت نور اړوند تخمونه لکه پلازموډیم او الا پلازموډیم ملاریا هم انسانان په ناروغۍ اخته کوي. د پلازموډیم د تخمونو دغې ډلې ته چې انسانان په ناروغۍ اخته کوي د ملاریا پرازیتونه وایي. هغه وخت انسانانو ته ورځي کله چې دغه غوماشه خلک وچیچي نو دا پرازیت د انسان وینې ته ورننوځي او په ډېر لږ وخت کې د وینې په سره توکو کې وده کوي چې په دې مهال ناروغ ته تبه پیدا کیږي. د وینې د کمښت سره مخامخ کیږي، د یخ د احساس سره سره ریږدي او په ژورو پیښو کې د ناروغي د زکام د ناروغۍ ورته نښې هم ښکاره کوي چې د دغې ناروغۍ پر مخدیون سره کوما او مړینه هم پېښېدلی سي. کله چې ملاریا په ګرمو هیوادونو کې ډېره لیدل کیږي لکه په افریقا، هندوستان، پاکستان، لاتین امریکا، جنوبي اسیا، شرقي اسیا او همداسې زموږ په هیواد افغانستان کې د ملاریا ناروغي ډېره وي. د ملاریا د ناروغۍ د لیږدېدنې مخنیوی او کمېدنه د ځینې روغتیایي تدابیرو په پلي کولو سره شونې ده. د پشخانو د کارولو په کور او د کور شاوخوا چاپیریال کې د غوماشو وژونکو درملو په پاشلو او د ولاړو اوبو ډنډونو په بهېدلو سره کوم چې د ملاریا د غوماشې د هګیو ځالې دي د ملاریا پیښې تر لویې کچې راټیټوي. د ملاریا د ناروغۍ لپاره تر اوسه پورې هیڅ واکسین نشته، خو د دې هر څه سره سره داسې دارو درمل هم شته چې د دغې ناروغۍ مخنیوی کوي او د دې لپاره چې انتانیت د ویرې مخنیوی وکړي نو پکار ده چې په پرله پسې توګه همدا درمل وکاریږي. همدا د وقایوي درملو درملنه د ډیرو هغو خلکو لپاره چې د ملاریا په سیمو کې اوسیږي ډیره ګرانه ده. شروع میکنه با اونها مبارزه کردن. اما ویروس مالاریا خیلی زبلتر از این حرف هاست. شروع میکنه تغییر شکل دادن و گول زدن گلوبولهای سفید. اونها دیگه متوجه نمیشن که چی به چیه و کدومو باید بکشیم، کدومو باید زنده نگه داریم. میکنه بعضی وقتا عرق میکنه. این حالت خیلی زود میتونه شخص رو به کما ببره. اون کبد رو ضعیف کرده. حالا میخواد کلیه ها رو هم از کار بندازه. و در این مراحل آروم آروم موفق میشه که کلیه ها هم از کار بندازه. به بیمارستان مراجعه کنه. هرچی دیرتر به بیمارستان بره شانس زنده موندن کمتر میشه، چون آزمایش میکنن که مالاریا نداشته باشه. دسترسی به دکتر و بیمارستان وجود نداشته باشه، کشت و کشتار مالاریا خیلی میره بالا.